د پاکستان ورکر فدریشن له لوري تیره ورځ د کوټ پریس کلب مخته یوه احتجاجي مظاهره وشوه. د مظاهرې برخوالو د مزدورانو په نړیواله ورځ د پولیسو لخوا د روغتیا د کارکوونکو د نیولو او ټکولو په کلکه سره غندنه وکړه او څه داسې شعارونه ورکول. د مظاهرې وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان اریګیشن یونین مشر سکرټر نعمت الله کاکړ وویل د نن احتجاجي ریلی د پاکستان پیرامیډکس اسوسییشن باندې شپرون کوم ظلم بربریت د صوبایي حکومت لخوا وسو یا د انتظامیه لخوا وسو پرون چونکې د مزدورانو عالمي ورځ وه موږ عالمي ورځ په ډېره پرامنه طریقه سره لمانځله چې کله دا ورځ چې وه دا جلوس چې و یا دا جلسه چې وه اختتام ته ورسېده بیا له هغه وروسته په ماپښین وخت کې یو مشلبرداره جلوس و د هغه دپاره دا خلک دلته ناست وو له هغه وروسته بیا د خلکو دغه جلوس کاوه او بیا چې کوم د دوی کیمپ لګېدلی دی په سریاب کې دوی به په پرامنه طریقه خپل کیمپ ته تلل مګر حکمرانانو په هغوی باندې ظلم وکړي بربریت یې وکړي هغه یې ګرفتاره کړل په ګاډیانو کې واچول او بیا یې یوړل. د مزدورانو د اتحادیې یو بل غړي طاهرخان کاکړ د پولیسو پر دې عمل سخته خواشني څرګنده کړه لیکن د دوی د خوا څخه پر موږ باندې ټینټ کیمپ ونړول سو او د هغه بعد څخه لاټي چارج پر راوول سو او زموږ ملګري ګرفتاره کړل او مختلفو تړونو ته یوړل تړونو بعد بیا دوی پر ازر پریس کانفرنس وکړي او ډیډلاین مې ورکړي د هغه بعد دوی پر ازرګنجي کې لکل نو دا د ډېر د شرم خبره ده چې پر ګرده دنیا کې د عالمي ورځ لمانځل کیږي او د دوی د پاکستان حکومت خاص کر د بلوچستان حکومت د سرمایدارانو نظام د مزدورانو سره روایه ده. څه مطالبه کوئ؟ مو مطالبه دا ده چې د پیرامیډیکل سټاف کومې مطالبې دي ستاره نکاتي ایجنډا چې ورکړې ده پر هغه باندې پورې طور عمل درآمد وسي د هغې مطالبات د حل سي. د پاکستان ورکر فدریشن صوبایي صدر عبدالسلام بلوچ غوښتنه وکړه چې د پیرامیډیکل سټاف اسوسییشن مطالبې د سم د لاسه ومنل سي. تقریبا 600 سے زیات دغه پیرامیډیکل غانډیوالان گرفتار کړي او پیرامیډیکس چې د دغه مطالبات دي هغه خلک هغه مزدوران مطلب پورا بلوچستان سره لانګ مارچ تقریبا 0 میلان لانګ مارچ دغه کړی دی دلته راغلی دی نه خپل دغه دپاره اوس ګورنمنټ بلوچستان کویټه آس پاس نه پرېږدي او د پرون چې دغه مطالبات مطالعه کې پرمنځ یو ځای باندې ناست و د دې باوجود دغه باندې چې لاټي چارج وکړي دغه کړی د دې موږ ډېر مذمت کوو. د دې وړ ده چې پیرامیډیکل سټاف اسوسییشن د خپلو غوښتنو په حق کې د اپریل د 25مې نیټې راهیسې د کوټ په ازرګنجي او کچلاغ کې احتجاجي کمپونه لګولي دي. حکومت د دوی د غوښتنو د جاج اخیستلو لپاره یوه کمیټې جوړه کړې وه خو تر اوسه دغه ستونزه لا نه ده اواره سوې. ایوب ترین مشال ریډیو کوټه. तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने गू ना गू मसरूफियात के बावजूद यहाँ पर आए. अब मैं आखिर में